پوښتنه کړې ده چې یو زنانه چې د ډېرو بچو مور ده بیا هم خپل بچو ته کنځل کوي او د خپل خاوند په کنځلو کې یادوي او که څوک ورته نصیحت کوي لکه خپل تره زوی یا ورور یا بل څوک د زنانه راپاڅېږي ورته نصیحت وکړي دا وایي زما د خاوند بالکل دی نه دې سره څه کول پکار دي نو د داسې زنانه باره کې چې خپل خاوند ته ردې بدې وایي دې ته خو اول د الله په کتاب باندې نصیحت پکار دی الله تعالی داسې زنانو باره کې ویلي فاعظوهن وعظ او نصیحت ورته وکوئ او دې ته داسې بیانات پکار دي چې ته د دې خاوند حق ادا کوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که چېرته ما چاته امر کولی چې بنده ته سجده ولګوي نو ما به امر کړی وی ښځو له چې خاوندانو له سجدې ولګوي دومره قدر پې لازم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته یو خاوند به ښځې له امر وکړي چې ته یو غر نه تیږې چلوه دې بل غر ته چلی به یې لیکن مخالفت به نه کوي دومره حق دی په دې باندې او حدیث کې راغلی دی چې زنانه به جنت ته هله ځي کله چې د خپل خاوند خبره مني د نبي صلی الله علیه وسلم د ښځو باره کې 5 خبرې ښودلې دي یو پکې دا دی چې واطاعت بعلها چې د خاوند خبره مني بیا به جنت ته ځي کنې جنت ته د زنانه نشي تللی نبي علیه السلام فرمایي چې هغه زنانه چې هغه نه خاوند خفه وي د هغه نیک عمل الله بر د غوږونو نه بر نه جګوي او نیک اعمال الله نه قبلوي نو دا دغسې د الله نه یېرول پکار دي بیا هم که نه اصلاح کېږي دې سره نو هغه نه بعد بیا لږه خاوند ته پکار دی چې زورونه وله ورکړي بلکل څه زورونه ورکولی شي یو ګزار ورکولی شي والا لږ وهل ورته ورکولی شي که بیا هم نه اصلاح کېده په دې باندې بس بیا پرېښودل پکار دي ځکه چې د خاوند نور حقونه چې ادا کوي او دا حق نه ادا کوي خپل ځان ګناهګاري په دې باندې کله چې یو زنانه داسې ده چې د خاوند نور حق ادا کوي کوم چې د ښځېوالي خاوندوالي حق دی د خاوند خدمت دی د هغه د بچو تربیت دی د هغه د میلمه خدمت دی یا مثلا نور دا ټول ادا کوي لیکن خولې خرابه ده بس خپل ځان به ګناهګار کړي او ځان به جهنم ته واچوي که داسې وه چې بالکل د خاوند سره وخت هم نه تېرو او خاوند ته خاوند هم نه وي او د هغې بالکل خبر هم نه مني د دې ښځې بیا په خاوند باندې نفقه لازمه نه ده دې ته ناشزه ویلی کېږي خاوند حق لري چې که اصلاح نه شي دا ښځه بیا ځان نه جدا کړي السلام علیکم ورحمة الله